محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. وبالسند المتصل منا إلى إمام الهمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا أنس بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسل شعرها كل بشرة. وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهما قال ليس حديث الحارث بوجه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذلك. وقد روى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال حارث بن وجيه ويقال ابن وجهان. الوضوء بعد الغسل. وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضا بعد الغسل. قال ابو عيسى هذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ان لا يتوضا بعد الغسل. وضو بعد الغسل ابل با پرون ویلې و. وضو بعد الغسل کې خبره ده چې سړی او د غسل کوي مخکې خو اودس ورته سنت ده، خو که سړی غسل وکړي د غسل نه بعد بیا اودس کوي دا څنګه ده؟ ام المؤمنین د حضور پاک صلی الله علیه وسلم عمل مبارکه را نقل کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا عادت نه و چې هغه د غسل نه بعد اودس وکړي. دا ځای خو ثابت شو چې پیغمبر علیه السلام نه ده کړی. اوس کړنې جایز ده که نه؟ نو علما وایي چې نه، کړنې مکروه ده. دا لکه په دین کې بدعت پیدا کول دي. کړنې نفس جواز کې خبره نه راغله، مکروه راغله چې نبی علیه السلام وروسته نه ده کړی، مخکې ثابت ته وروسته نفی راغله، نفی ثابته شوه چې نه ده کړی. نو چې که څوک یې کوي دا بدعت. دا هلته صورت کې دغه ته چې خیال وي چې دواري حدث مدث چې نه موجود شوي، چې حدث موجود شي غسل نه بعد بیا خو به خود اودس کوي. خو اودس مخکې وشو، غسل وشو، بیا اوس د غسل نه بعد بیا دواري اودس کوي. دا دواري اودس نشته. باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. به قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم اليزاعي عن عبد الرحمن بن قاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا جاءت الختان والختان وجب الغسل وفعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد بن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الختان والختان وجب الغسل. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال وقد روى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاءت الختان والختان وجب الغسل. وقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنهم والفقهاء من التابعين ومن بعدهم سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل. په ابتدا د اسلام کې چې دا وروسته باب خبره را مخته کو، جامې کمې وې، مسکنت زیات و، میړه او ښځه به لوڅ په یوه کمبله یا بړستن شیراک چې هر څوم نوم څوک په کجڼ چې څه ورته وایي په دغه کې به ګډ سره ویده کېده. وایي د دغه یوې جامې نه دغه د استدفا جامه چې هغه ځان سړی په ګرمۍ نن سبا کمبلې راووتې، مخکې به بړستنې جوړېدې، په دغه کې به ګډ څملسته. اوس دا چې میړه او ښځه نږدې په یوه بستره کې لوڅ سره پراته وي، نو شهوات غلبه کوي، جماوې ډېرې وي. بیا به کله داسې پېښه وه چې د ډېر نزدېکت د وجې نه به توارید حشپې د انسان د ذکر سر ته حشپه ویي. ختان چا سنت پرده تر لري کې حشپه ښکاره کېږي، دا حشپه به پټه شوه خو نور جما به نه وه، اتصال به و په یوه ځای کې، تواری به د حشپه راغله، جما به نه وه. که په دغو کې هم غسل کولی نو حرج و، ځکه چې خو نزدېکت ډېر و، کالي نه وه. او حتی داسې هم پېښه وه، دغه ځای ته هم پام وي، قحطي د مني وه. قحطي د مني و دا معنی چې انسان جما ډېره کوي، کله په هغه ځای کې تولید د مني و پوره نه شي، بېرته مني پیدا نه شي، جما وکړي خو انزال نه وي. نو جما به وشوه خو انزال به نه و شوی. نو په دغه صورت کې غسل نه و په ابتدا د اسلام کې.
ځکه پوښتنه کې د پیغمبر علیه السلام نه پیغمبر علیه السلام ورته ویلې الماء من الماء الماء غسل من الماء د منیونه ده که منی خارج شو غسل شته که منی خارج نشو غسل نشته وروسته چې په اسلام کې څه توسع خدای پاک راوسته خلکو فتوحات او غنیمتونه بسترې ګوښې پیدا شوې بیا جما ډېرې نه وې نو بیا عذر نه و چې هره ورځ نږدې سره نښتې هلته کله کله په ځان سړی خبر نه انتشار راغلی وي او توارید حشبې راغلی وي بیا هم غسل کوې عذر و اوس خو جامې ګوښې بسترې ګوښې شوې نو اوس خو اختیاري عمل د نزدېکت هغه نو چې چا په جمعه کې شو کېږي چا په ورځ کې شو کېږي چې شو کېږي بیا خو به غسل هم کوي حرج نشته د دغه تعبیر وستاسې وشوه اذا جاوز الختان الختان دا مبالغه ده تغلیب ده د ذکر د حال په انثاو باندې د نر سنتي نه تعبیر په ختان کېږي د ښځې د سنتي نه تعبیر په حفاظ کېږي خو دلته دواړه ختان تعبیر وکړه نو تقریبا د نر د حال غلبه یې ورکړې ده د ښځې په حال باندې سنتي د نر سنت مؤکد ده په بل قول د بعض ائمه واجب ده سنتي د ښځې یو قول دا ده چې سنتي سنت نه ده اما د عزت شی ده مکرمه ده د ښځې دپاره د ښځې د عورت پورته لوری مخایه ده د نس لوري دلته د عورت په سر څه زائده غوښه وي تعبیر چې کتاب کړی ده که عرف دیک دا د چرخوالی نه د برسیره په سر باندې داسې څه غوښه وي هغه چې پرې شي په کنکوني بیا د دغه ښځې په جماع کې لذت زیات وي نو د ښځې دپاره صرف مکرمه ده د عزت شی ده ځکه چې په کومه جماع کې لذت زیات وي نو په میړه باندې عزتمنه وي د سړي دپاره سنت مؤکد ده دوم قول دا ده چې سنت دواړو دپاره ده د نر سنتي هم سنت ده د ښځې هم سنتي سنت ده خو فرق په دغه کې ده چې د نر دپاره سنت مؤکد ده په ترک وعید ده په زور مجبوره کوی شي سنتي ته حکومت وخت په زور مجبوره کوی شي سنتي ته اما ښځه په زور څوک نشي مجبوره کولی فرق په دغه ځای کې ده کنې سنت دواړو ته ده اوس دلته داسې راغله چې التقا د ختانین راشي ختان حفاظ چې ښځې په باب کې خو حفاظ راځي چې د دغه التقا راشي غسل واجب دلته وایي مراد التقا نه مساوات ده د مساوات نه مراد توارید حشبې ده مخه یا د ښځې عورت چې ده د جماع ځای د عورت لاندې طرف ده او د سنتي ځای پاس طرف ده د نر د ذکر سر چې په عورت د ښځې کې لاندې طرف ته پټ شي د ښځې د عورت دا پورته د سنتي ځای سره برابر شي په هغه ځای کې خو جماع نه کیږي جماع خو لاندې وي خو د هغه ځای سره برابر شي د التقا د ختانینو کنایه ده د مساوات نه چې د ختان مساوات راشي د خفاظ سره د هلته راځي چې توارید حشبې راشي انزال ذاتې نه د شرط انزال شوی که نه ولې انزال امر مخفي ده دا سبب ظاهري قایم مقام وګرځېده لکه سفر قایم مقام د مشقت ته اوس که مشقت وي که نه وي خو چې سفر وي شرعي تا ته قصر جایز ده تا ته افطار جایز ده چې توارید حشبې وشوه انزال شوی وي که نه ته به غسل کوې کله خو داسې چې انزال شوی ته به په خبر نه نو دا نفس توارید حشبې سبب قایم مقام وګرځوه لکه عین چې انزال شوی وي دغه مسله کې یو وخت کې څه اختلاف د صحابه په دور کې هم و طحاوي کې درته تفصیلي را روان ده د مهاجرو ښځو به دا ویلې چې التقا د ختانینو چې وشي په ښځه غسل واجبېږي خو په سړي نه واجبېږي مهاجرو ویلې چې په دواړو ده نو انصارو مهاجر په دغه مسله کې اختلاف و دا اختلاف چې رالوت شو راښکاره شو نه یې دا مجلس کې ملګري سره وغږېږي د حضرت عمر صاحب په دور کې دا اختلاف راښکاره شو حضرت عمر صاحب مشران صحابه راوغوښته چې په دغه مسله کې د چا معلومات شته شرعي لحاظ باندې چې موږ اوس هغسې حکم وکړو چې دلته غسل اوس واجبېږي که نه
حضرت علی کرم الله وجهه ورته ویل دغه مسله د ازواج مطهراتو نه پوښتنه وکړه هلته حل کیږي. حضرت عمر صاحب اول خپل لور مبارکه حضرت حفصه ته سړی ورولېږه، هغې ورته ویل ما ته په دغه باب کې معلومات نشته. بیا حضرت ام المؤمنین حضرت عایشه ته سړی ورولېږه، هغې وویل چې توارید حشپې چې وشي غسل واجب ده، فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا. دا العیاذ بالله څوک چې په بحیایي حمل نه کړي چې دا ام المؤمنین څنګه دا خبر کړي، د امت ټول اختلاف په د خبر راپا شو. که دا خبر د دې د طرف نه ثبوت نه وای راغلی، مهاجر او انصار مختلفو ترنه به ملایانو سره پکې اختلاف. چې کله حکم معلوم شو د دین ډیره برخه د ازواج مطهرات په واسطه باندې خدای پاک دنیا ته تقسیم کړي، نو حضرت عمر فاروق ویلې که د دغه نه بعد چا داسې معامله د جما کړې وه انزال نه و شوی د غسل ونه کو جعلته نکالا، داسې به ووایم چې د خلکو دپاره بې عبرت وګرځوم. ټولو صحابهو دا خبر ورسره ومنله، اجماع سکوتي راغله. نن اختلاف نشته، دا اختلاف و خو اختلاف اوس ختم ده. دا بل باب کې چې انما الماء من الماء دغه مسله موږ مخکې ذکر کړه چې دا په ابتدا د اسلام کې و، وروسته دا خبره لاړه. او ابن عباس وی وسم دغه دا معنا نه چې دا حکم د احتلام په باب کې ده، یعنی که هغه حدیث په ظاهر باندې پرېږدو چې انما الماء بین الماء هغه باندې دیغه تقید به په هغه حدیث وشي چې اذا جاوز الختان واجب الغسل، خو په باب د احتلام کې اوس هم په خپل حال پاتې ده. د احتلام د استبال باب را روان ده، سړی په شپه کې خوب وویني، په خوب کې جما وکړي خو راویښ شو انزال نه ده شوی، غسل شته. انما الماء من الماء ابن عباس رضی الله عنه دا د احتلام په صورت کې ده. په ویښه تجاوز د ختان نه یعنی مساوات راغی چې توارید حشپه راغی عمل پیغه حدیث مبارک باندې ده، غسل په دواړو واجب ده. باب ما جاء من الماء من الماء وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن زهري عن سهل بن سعد بن نبي بن كعب رضي الله عنه قال انما كان الماء من الماء رزقة في اول الاسلام ثم نهي عنها. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا معمر بن زهري بهذا الاسناد مثله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من اصحاب النبي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابي بن كعب ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم على انه اذا جامع الرجل امراته في الفرج وجب عليهم الغسل وان لم ينزل. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال اخبرنا شريك عن ابي جحافظ بن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما الماء من الماء في الاختلال. قال ابو عيسى سمعت الجارود ويقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث الا عند شريكي. وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب بن الزبير وابي ايوب وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. وابو الجحافي اسمه داود بن عوفي وروي عن سفيان الثوري قال حدثنا ابو الجحافي وكان مريضا. دلته ویلې اذا جمع رجل المرأة في الفرج، په دغه ټکي کې یو نکتې ته اشاره ده. که د محل مشتهات لکه ښځه یا خدای نه خسته الک دبرو یا قبول کې چې توارید حشپې وشو غسل په دواړه واجب. روا او ناروا ځان ته خبره ده د لیواتت، خو غسل واجب ده. که داسې و چې مخه یا د ښځې نامه غوټۍ ژوره ده او سړي شوق ساتیري ورسره کوله ده، د ذکر سارې د نامه په غوټۍ کې کېښی غسل نه ده واجب. وایي دغه قید یې دغه دپاره کېښی. یا د ورانو په منځ کې خپل عورت چې تر څو انزال هلته نه شوي هلته غسل نه ده واجب. دا غسل چې واجبېږي په دغه محل مشتهات کې چې شرعي د اجتهاد ځای ده هلته چې نفس توارید حشپې وشو ذاتي غسل واجب. د دغه نه بغیر د خپلې ښځې نه خو منافع جایز دي. دا ملګري خو خاندي د خبر دی ودو ولا دی خپل عمل لیدلی خاندي او که سودا شو ورته خاندي. دا خو تبتین و تبخیز و دا شیان راځي، کله خر کې ساتیری، کله پورانو کې ساتیری، کله نامه غوټۍ کې ساتیری. ساتیری جایز ده خو په دغه غسل نه واجبېږي چې تر څو انزال نه شوی. دغسې په لټه پیر کې د غېږې سره نیسي انزال وشو غسل ذاتي لاړ واجب شو. چې انزال وشو هلته خو دخول نه غواړي، نظر به شهوت وشو انزال وشو غسل واجب ده.
چې نظر به شهوت شو، لاس وروړی شو، لمس به شهوت شو، انزال چې وشو هلته خو د غسل واجب. خو چې انزال نه یې شوی په دغه محل مشتهات و غیر کې فرق شو، چې محل مشتهات کې نفس توارد حشبه وشو ذاتي غسل واجب ده، او محل مشتهات چې نه وي په هغه کې که توارد حشبه وشي هم غسل نه واجبېږي. باب في من يستيقظ ويرى بدنا ولا يذكر احتلاما. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد بن خياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بلل قال لا غسل عليه. قالت ام سلمه رضي الله عنها يا رسول الله هل للامراه ترى ذلك غسل؟ قال نعم ان النساء شقائق رجالي. قال ابو عيسى وانما روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشه رضي الله عنها في الرجل يجد البلد ولا يسكت عنه عبد الله بن سعيد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينه اذا استيقظ الرجل فرى بلة انه يغسله قول سفيان واحمد. وقال بعض اهل العلم التابعين انه انما يجب عليه الغسل اذا كان البلة بلة منفرد وهو قول الشافعي وساقه اذا راى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة اهل العلم. سړی ویده و په خوب کې احتلام وشو، اوس غسل شته که نه؟ څو صورتونه دي؟ مجموعه دی وی چې 14 صورتونه دي. ظاهره حدیث مبارک د ام المؤمنین روایت ته چې یو سړی د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه، یو سړی لندبل په کالیو پیدا کې خو احتلام نه یې په یاد، راویښ شي باندې کالی ککړ دي، غسل به کې که نه؟ نبی علیه السلام ورته ویلي او دا بل سړي پوښتنه وشوه چې احتلام یې په یاد د جما یې وکړه خو چې راویښ شو لندبل نشته، غسل شته؟ نه. د ویښې په حال کې خو چې نفس توارد حشبې راشي غسل واجب ده. دا خو د خوب حال ده، په خوب کې جما وکړه خو حقیقت جما خو نه ده، خو خوبه خیالي خبره ده چې انزال ونه شو نو غسل نشته. نو دی وی چې اصلا سړی چې احتلام وشي یا دا خوب ویني پی نفسي احتمالات چې دلته دي 14 احتمالات. سړی احتلام وشو، بدن نه انزال وشو، یقیني منی خارج شو، یو مزي خارج شو، لندبل راویښ شو، لندبل د خو مزي دي، ودي چې تعریف د بل باب کې را روان د تفریقه به پیغ ځای کې کوو. درې یا اختلاف شک په منیو په مزي وکي، یا شک په منیو په ودي وکي، یا شک په مزیو په ودی وکي، اخرنه دوه کې شک، یا شک په مجموعه د امور ثلاثه وکي چې آیا منی دي که مزیدي که ودی. و احتماله دا و احتماله اوس په دوه کې ضرب کا، کله احتلام په یاد کله نه په یاد. که احتلام یاد یم و صورتونه راځي، که احتلام یاد نه یم و صورتونه راځي، نو مجموعه 14 صورت دي. په دا 14 صورتو کې په کومو کې غسل واجبېږي په کومو کې نه واجبېږي. بدن کې کالی کې نطفه پیدا کړه منی، که احتلام په یاد وي که نه په یاد، دواړو صورتو کې غسل واجب. چې وي منی په دواړو صورتو کې احتلام په یاد وي که نه په یاد، غسل واجب ده. که وي مزي، دا دوه صورت خو د منی وشوه، که وي مزي خو احتلام په یاد وي، دلته غسل واجب. که وي ودي احتلام په یاد وي، مزیو په ودیو کې شک وي، مزیو په ودیو کې شک وي خو احتلام په یاد وي، دلته غسل واجب. که په منیو په ودیو کې شک وي خو احتلام په یاد وي، دو صورتونو خو یقیني منیو په ودیو کې شک وي خو احتلام په یاد وي، دلته غسل واجب. که په مجموعه د امور ثلاثه کې شک وي خو چې احتلام په یاد وي، غسل دلته واجب. مزي وي احتلام په یاد وي، یا شک وي په منیو په مزیو کې احتلام په یاد وي، یا شک وي په منیو په ودیو کې احتلام په یاد وي، یا شک وي په امور ثلاثه کې احتلام په یاد وي. 15 او 2 صورتونه هغه چې منی وي احتلام بیا په یاد وي کنه په یاد، په 2 صورتو کې غسل واجب ده.
او که داسې و چې یقیني ودي دي یا یقیني مزي دي احتلام هم نه ده په یاد احتلام هم نه ده په یاد او دغه او باندې یقین ده چې دا مزي دي یا ودي دي غسل نه ده واجب خو که احتلام نه ده یاد خو شک په دغه کې ده چې آیا مني دي که مزي مني دي که ودي مزي دي که ودي یا په مجموعه کې خو احتلام په یاد نه ده په دغه صورتو کې بیا غسل مستحب ده لندبل شته خو احتلام نه ده په یاد او یقینا په منی و نه ده شک شته د دې شک په صورتو کې بیا احتلام چې په یاد نه وي غسل مستحب ده او چې دا دوه کې یقین وي چې مزید یا ودی دي او احتلام په یاد نه وي په دغه دوه صورتو کې بیا نشته غسل استحبابیت نشته ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنها پښتنه وکړه د پیغمبر علی السلام نه کدی خځې احتلام وشو یغه دغه خوب ولید په خځم غسل واجبېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې او خو خځم مثال د سړی ده شقایق د من نظائر مثال د سړی دی سړی منی لري دغه منی چې په شهوت خارج شي که په ویخه که په د غسل دواړو کې واجبېږي نو خځم منی لري چې دغه په شهوت خارج شي که په ویخه که په وېدا دواړو کې په خځه باندې غسل واجبېږي خو او په خځو کې لا بعض خلک دومره احتیاط کوي خځې احتلام وشو راویښه شو په بدن لندبل نشته بیا هم غسل په دې واجب ځکه د نر والا خو دفق ټوب سره هلته د باندې وځي د ښځې کله داسې وي چې د خپل مخفي اندامو کې پټ پاتې شي مني د باندې راونه وځي احتلام شوی وي نو بعضې علما هلته هم ده خو موږ مسلک دا ده چې ښځې دپاره هم رؤیت مني و شرط ده چې خروج فرج خارج ته وشي بس ته غسل په دې باندې واجبېږي اوس ښځه مني لري په دغه مسله کې چې دا وروسته باب د مني و ده نو دلته په دې ښځو په باب کې هم خبره وکړو چې ځکه خبره خو راغله د نر په باب کې خو مني واضح دي د ښځې په باب کې چې مني شته که نه نو د حکماو پخوانیو بعضیو لکه ارسطو او بعضی اتباع نور هغه دا ویي ابو علی سینا چې نه نشته د ښځې دپاره مني صرف رطوبت څه لندبل لري خلکو ته اشتباه پیدا کېږي چې دا مني دي خو مني نه لري اما جالینوس دی هغه وی چې نه ښځه مني لري ما کفرۍ هغه ځای د مني و د ښځو ډک لیدلی د دې مني ونه شریعت خدا ناطق ولې مخکې موږ تاسو ویلې چې اولاد چې پیدا کېږي میړه ښځه چې جما وکړي دغه دوه مني چې سره یو ځای شي چې د چا مني غالب شي میلي مو که نه اولاد یې هغه ته کېږي نرتوب ښځه توب کې یا سبقت کې چې چا مخکې رحم ته ورسېږي اولاد یې هغه ته کېږي په رنګ کې خو چې د چا غالب شي که د نر غالب شو اولاد د نارینه راځي که د ښځې غالب شو اولاد د زنانه راځي قرآن وی من نطفه امشاج هغه نطفه ګډه شوې د میړه او د ښځې دغه نه اولاد پیدا کېږي یخرج من بین صلب و ترائب د سړي د ملا او د ښځې د سینې نه راوځي شریعت خدا ناطق حکماو کې دوه قول دي مختاره د حکماو هم دا د چشته اصل کې وای د اختلاف په دې کې د چې د منی او تعریف کې فرق ده منی او په تعریف کې کده څه معنا وي واخلې چې فاعلیت یا انفعالیت اثر قبلول په بل کې اثر کړه یا د بل نه اثر قبلول دغه ماده چې د په منی وکي بیا خو د ښځې شته ځکه انفعالیت خو شته کې فاعلیت نشته او که څوک داسې معنا اخلي چې په مني وکي فاعلیت شرطه چې مؤثر په غیر واقع کېږي یعنی د دنه تولد کېږي نو بیا څوک وایي چې د ښځې په مني وکي ماده د فاعلیت نشته نو دغه نه کېږي لیکن مختاره دا ده چې د ښځې په مني وکي د فاعلیت ماده هم شته ښځه د ښځې سره سحق مقایا عورتونه سره ومخي انزال وشي او دغه مني د یوې ښځې بلې ښځې رحم ته ورسېږي دغه نه معلوق کېږي وایي ګوره فعالیت ماده شته پکې موږ ته
خلیفه صاحب مبارک یو وخت کې قصه کړې وه وایي حضرت صاحب مبارک په وخت کې حضرت صاحب مبارک په دا عادت و د جمعې په ورځ به د مرکزي ولایتو اکثره علما راتله دته بیا یې د شوق د علم ډیر و ښه عالم خدای پاک د علاقه علم ورکړی و نو علماو کې به یوه مسله یادوله چې علما په دغه کې بحث وکړي وایي دا مسله یاده کړه چې د ښځې سره جماع وشي سحق وشي اولاد تر پیدا کیږي کنه ملایان ذاتي حیران وو په دا مسله کې د ذاتي ویل وای د روسیې نه دا قضیه ماته راغلی هلته یو کنکۍ پیدا شوې ده غوښه ده لکه ټوله غوښه د هډوکی چې نه یې ژوند شته پکې خو هډوکی نه لري هغه ډاکټران حیران دي بیا ویلي دي چې د مسلمانانو مخکې خو د افغانستان د ظاهرشاه دغه په دور کې خو د روسیې سره تعلق و حضرت مبارک خو هلته ډېر شهرت درلود چې د مسلمانانو نه پوښتنه وکړي ده ویلې وایي کتاب مې راوړ او دا ځای مې پیدا کړ چې ښځه چې د ښځې سره جماع وکړي سحق د یغ نه داسې پیښیږي چې اولاد پیدا شي هډوکی نه وي لکه د مني د سړي نه هډوکی جوړیږي نفس ولادت یغ نه هم راتلی شي دوی ته دا درک نه و چې کله دا مسله ده بیرته ولېږلې وه چې داسې کیدی شي هغه ښځې نه چې دا چا اولاد پیدا و پوښتنه یې کړې وه هغې ویل رښتیا ده چې ما و بلې ښځې داسې معامله سره وکړه به هر تقدیر کتاب دا وی چې مختاره دا ده چې د ښځې په منیو کې هم د فعالیت ماده شته یعنې تاثیر په الغیر شته چې د دې منیو رحم د بلې ښځې ته ورسېږي اولاد تر پیدا کېږي لکه د سړي منیو کې چې ماده د فعالیت ده نو ښځې کې هم دغه شته نو چې منی یو وارې لري چې د سړي احتلام کېږي او د ښځې هم کېږي او په شهوت باندې چې منی د بدن نه خارج چې که په ویښه یي که په ویده یي د سړي باندې غسل ده په ښځه باندې هم ده او صرف خبره دا ده د ښځو احتلام کم ده د نرانو په نسبت دلته خو استبعاد نه ده راغلی ام سلمې پوښتنه وکړه چې ښځې هم کېږي خو په بل ځای کې بیا داسې را روان دي حضرت ام سلیم راغله د حضرت انس رضی الله عنه مور مبارکه هغه حضرت نبی علیه الصلاة والسلام ته عذر اول وی چې خدای پاک حیا نه کوي د حق نه یعنی مجبور یم پوښتنې ته اول ته میدان دا خبره وکړه دا سړی چې څه ویني د سړی خبره خو مشهوره ده که ښځه هغه څه وویني په ښځه غسل واجبېږي نبی علیه السلام ورته ویلي او ام المؤمنین وشرمېده دا مخکې وایي داسې راپټ کړو او هغې ته یې خوشکې وکړه فصحت نسا ښځې دې وشرمولې تا دې څنګه پوښتنه وکړه ښځې شرمېدل خو وایي خصوصا بیا په دغه مسله کې دوی شرمېږي هم ډېرې ولې چې د ما سره چا جما وکړه ګوره ما سره خبره راځي پکې ښځې دې وشرمولې داسې پکې کېږي نبي علیه السلام ورته ویل نو ولې دا اولاد کله مور ته کېږي کله پلار ته کېږي خو مني لري اوس هلته چې استبعاد وشو یا خو د ازواج مطهراتو احتلام نه کېده خدای پاک نبي ته کافر سره ګوره نبیانو نکاحوې کړي دي کفارو سره خو د زانیو سره یې نه دي شوي الله د نبی حرم ساتلی نه په ویښه د بل چا سره تعلق ساتي نه په خوب کې او د نبی علیه السلام په شکل شیطان ځان نشي جوړولی د بل په واسطه د بل نه خدای ساتلی دی دی او نبی علیه السلام په شکل ځان نشوی جوړولی شیطان ځکه د کې احتلام نه کېدو او یا احتلام د ښځو ډېر کم ده نو دغه ام المؤمنین ته چیرې شوی نه و ډېرې ښځې په کلونو باندې په دغه مسله بیخي خبرې نه ښځې خو نه دي خبرې سړي هم نه دي خبر دا مسائل ما پوښتنې کړي دي په دا کوچیانو کې زه بیخي ډېر ګرځېدلی یم جلسې دا بیانونه الحمدلله خدای دې قبول کړي دا کړي دي زه هلته دا دیني احکام ډېر بیانول سړی به حیران شو چې دا پېښېږي اوس د ټول شریعت د حکم نه خبره دغه جنکۍ چې احتلام یې وشو دې ته هم حال نه ده معلوم پلار ته هم نه ده معلوم غسل نه کوي په جنابت کې لمونځونه کوي حال یې څه شی ده او په پوښتنه شرمېږي عالم ته نه ورځي په پوښتنه شرمېږي نو ښځو کې هم احتلام هم راځي خو وایي نسبت تر نرانو نه په دې کې کم ده نرانو کې ډېر نور دا بل باب کې د منیو د مزیو خبره په دواړو کې حضرت علی کرم الله وجهه د نبی علیه السلام نه مې پوښتنه وکړه د مزیو په متعلق کې او د منیو په متعلق کې
ده وویلې په مزیو کې اودس په سړي لازمیږي او په منیو کې غسل لازمیږي. دا بل باب مزي چې بعد جامې ته ورسیږي جامه په نجسه کېږي نو صحابي وي د ما به مزي ډېر خارجي ده د دغه مې ډېر تکلیفونه برداشت کول امیش به مې غسلونه کول چې څنګه به شی خارج شو ما بس کولی چې بس غسل واجب د غسلونه به مې کول. نو راغلم پیغمبر علیه السلام ته دغه نه مې پوښتنه وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویلې چې په دغه کې غسل نشته اودس کافي ده. ما ورته ویلې که دغه اوبه په جامه لګېدلي نبي علیه السلام یې یو موټی واخله په تویې که دغه بس کفایت کې لږې پرېمینځه. اوس د منیو د مزیو د ودیو یو وارې اوس تعریف وکړو بیرته بذاتي په حکم کې بیا واقع. 3 قسمه اوبه دي د انسان د بدن نه خارجېږي. منی سپینې ټینګې اوبه چې خارجېږي بشهوت دغه ټکي ته پام یې خارجېږي بشهوت او بتفق په ټوپ سره اثر دا ده چې د بدن نه دا خارج شو په بدن کې ذاتي بیا سستیا پیدا کیږي او بوی اوړه چې خوشته کې دی وړو خوندې یا د خرما د غټۍ غوندې بوی وي. مزي سپینې سریښناکې اوبه یي لکه مخه د خولې نه چې وښو بهیږي نری داره وکړي دا وځي عند شهوت مني بشهوت وځي زغزت ملاینه ذاتي پیږي هغه بشهوت وځي دا عند شهوت وځي بشهوت نه د ښځې سره ساتیرې په دغه وخت کې وځي عند شهوت کله په خروج بیخي خبر هم نه یې په بدن کې سستیا مستیا نه راځي فطور نه راځي وځي عند شهوت ملاعبت مع الاهل خو بشهوت نه او فطور و سستیا نه پیدا کوي. ودې ټینګې اوبه دي د منیو په شکل صرف فرق په منیو سره په خړوالي کې د رنګ د دغه په رنګ کې د منیو سپینوالی په دغه کې لږ خړوالی وي خو دا ودې چې وځي یا د بولو په اخر کې وځي یا چې یو درون پیټی څوک جکي په دغه وخت کې وځي کمزوري انسان نه فطور نه لري شهوت محوت نه وي. اوس د منیو نه خو غسل واجبېږي. په مزیو کې حکم دی اوداسه ده. تحوی کې به درته اوږد بحث ذکر کېږي د مذاکرو غسل خبره هم چا کړې ده چې ټول استنجا به وایې ذکر او انثیین به هم ټول مینځي. موږ مسلک دا ده چې نه موضوع الاصابه چې د مزي په کوم ځای لګېدلي هغه ځای به مینځي د ټولو مذاکرو پرې مینځل نشته. که په کوم روایتو کې حکم راغلی هغه علاجن راغلی دا چې انسان په ساتیرۍ لګیا شو دلته په بدن کې حرارت پیدا کیږي دا لکه هغه مني چې ویلې کیږي د بدن را رواني ذاتي بیا درېږي نه خو علاج دا ده چې سړی اوبه سړی استنجا ووایي که د قرباني مسلې ته وګورو غوا سړی واخیسته په غولیانځ کې څه شودې وي د قربانۍ دپاره یې واخیسته نو موږ فقها وی که لږ ویش اوبه دې ورشني په دا اوبو بیرته ورکېږي نه راځي ذاتي نو دغه اوبه چې ذکر انثیینو باندې توی شي سړوالی راشي نور مزي بیا نه راځي دواري به د بیا اودس نه ماتېږي علاج ده حکم نه ده ځکه حکم کې خو تر بولو نه اشد نه دي بول ښې ډېرې وکړه انثیین چې نه دي لانده شوي ذکر ټول نه دي لانده شوي پرې مینځل شته خو موضوع د نجاست پرې مینځل دي نو په مزیو کې هم دغسې حکم ده په ودیو کې هم حکم دی اوداسه ده غسل نشته څوک چې ودی خو وځي د بوله شاته وځي هلته نو څه وایي چې حکم دی اوداسه ده اودس خو په بوله مات شو نو جواب دا ده چې ودی کله د بوله نه مخکې وځي کله د بوله نه شاته وځي کله هغه درون پیټی دی چې که بولې بیخي شته نه پیغ وخت کې وځي نو حکم دی اوداسه ده یا هغه څوک چې سلسل بول د بولې جاری دی په وخت کې دننه چې اودس وکړي په دغه وخت کې که بولې بیا جاري هم وي خو لمونځ ورته روا ده په دغه اودسه خو که ودي ووته بیرته اودس مات شو بیا به بیا اودس کوي. نور دا چې مزي
جامې ته ولګېده هلته راغلی د یو کف اوبه نصحه ټکې خو مراته نه غسل ده داسې چڼکانه چې اوبه ور وشه نه هغه خو نجاست نور هم په بدن کې تیتی او چې لږ ځای لوند وي په موټي کې لږ اوبه واخلې داسې نری نری په تویېږي او په هغه ځای دا بل لاسې مخې نو په دغې وایي ته تېر راځي ځکه نجاست خو یقیني ده بل مني دي په منیو کې اختلاف ته چې مني نجس دي که نه دي نجس څوک وایي چې مني نه دي نجس ولې یو خو اصل د انبیا او د انبیا تر پیدا شوي دي نو چې انبیا پیدا دي پاک دي دوم احادیث ته چې نبی علیه الصلاة والسلام د منیو په باب کې ابن عباس نه روایت ته چې داسې ویلي دي چې لکه مخاط ګړنګ یا بلغم داسې تشبیه ورکړې ده او حتی داسې ویلي دي سرګړی پاڼه راواخله د بوټي په هغه یې پاکه لرې که چې په هغه لرې که نوره جامه پرې مینځله هغه د رانغله نو خو معلومېږي چې مني پاک دي موږ وایو چې نه مني نجس دي اکبر د احداث راولي په بول او داس واجبېږي په منیو غسل هر نجاست چې د بدن نه وځي ناقض وي چې هغه حدث اصغر په راځي هغه نجس دی اتفاقي چې بول دي چې حدث اکبر راځي په هغه بیا ولې نه د نجسا خو په طریقه اوله باید نجس وي که ته وایې چې اصل د انبیاو ده نو خو اصل د اشقیاو هم د کافرانو هم تر پیدا شوي دي که ته وایې په هغه حدیث کې راغلی دي چې په سرګړې پاکیږي هغه وایي اشاره د تقلیل ته چې مني کلک وي په جامه په یوه ځای پراته وي تیت نه وي هغه تر لرې که نو هغه قدر قلیل د نجاست بیا معفو ده او که څوک وي ام المؤمنین وایي چې ما اکتفا په فرق کړې ده داسې مې سره مخلي دي چې نجس وای بیا خو بیا خامخا غسل و موږ د ام المؤمنین د غسل روایت هم راغلی چې مني ما پرې مینځلي دي د نبي علیه السلام د جامې نه د فرق هم راغلی د مخلو خو فرق په دې کې د لاندې پرې مینځلي دي وچې مخلي دي او په مخلو هم شی پاکیږي موزه د خوشایي په ولوې د په مځکه یو مخه پاکیږي که نه پاکیږي د مخلو هم یوه طریقه ده که نجس نه وای یو وارې خو به په پریښ هم و خو ګوره پریښ خو نه دي خو یا یې مینځلي دي یا یې فرق کړی د مخلي دي او یا دا ورته چې د مخلو نه داسې مخل نه دي مراد چې جامه یې داسې سره مخلې ده په لرګي یا په اثرګړي د هغه بل روایت چې لږ په یوه ځای پراته ګورې دا مني د مخکې خلکو د اوس خلکو ډېر فرق لري مخکې خلکو خوراکونه کم وو مزاجونه ساړه وو قوت زیات وو په منیو کې لکه ژاوله داسې کلک مني به و دغه حتی د جامې نه به داسې جلا کېده چې وچ به شوي به لکه کاغذ چې تر جدا کېږي نن سبا د اکثرو خلکو د خوراکو د ګډوډۍ د وجه نه د حرارت د وجه نه مني نرم دي لکه بولې چې احتلام یې وشي چې راجوک شي یو لویشت پرتوګي ټول لوند خوشتي په یوه ځای پراته وي نن سبا خو به خامخا مینځي نن سبا خو به خامخا دا وایي دیغو چې هلته وربشې بې خوړې دا روټې په طبیعت کې ډېرې سړي دي طاقتور هم دي سړي هم ډېرې دي نو هلته په انسان کې حرارت نه وي منیو کې لزوجت زیات وي هغه بیا داسې کېږي چې داسې په یو ځای پراته دي په ټوکر یې په چیشي په هډوکي په لرګي یا په پاڼه یې تر لرې کې او چې په دننه په بدن کې جامه کې نښتې وي هغه بیا په مخلو باندې نه پاکېږي نو منی هم نجس دي ځکه اکبر د احداثو واجبوي چې غسل ده او هېڅ چېرې دغسې نه دي پاتې شوي یا یې منځل راغلی دي یا یې فرق راغلی ده نور به په تعوی کې دا هم درته ذکر کېږي چې یو د خوب جامه ده یو د لمانځه د خوب په جامه کې نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه ویده کېدو به کې په دغه وخت کې چې دا کوم څادر به اچو په ځان باندې چې د اهل سره به جماع وشوه نو که هغه کالی به ککړ شوی و وچ شوی به بیا صرف په فرق باندې اکتفا کړې ده د کالیو چې لمونځ کېږدو هغه یې منځلې دي او دلیل د دغه دام ده حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې په دغه مسله کې اختلاف راغی چې منی پاک دي که ناپاک دي نو د خپل خور مبارکه ام حبیبه نه پوښتنه کوي چې په کومه جامه کې به نبی علیه السلام د تا سره جماع وکړه بیا په هغه جامه کې نبی علیه السلام لمونځ کو په جامه کې جماع دا معنی مخکې مو ویلو چې هغه خلوص لغړ ځان نه لکو په ځان خو به څادر اچوه دا څه ورته وي او اذا لم یرا فیه اذى تعبیر په پلیتي کې نجاست به نه و پکې بیا کړه نو چې که نجاست وي
بیا خو په هغه جامه کې لمونځ نه کو نجاست بل شي دي خو دغه منی دي که عذاب نه و بیا په هغه جامه کې چې جما به کړي ول مونږ کو خو چې قاضي به موجود و نجاست بیا په هغه جامه کې نه کو یا به بدلول یا به منځله باب ما جاء في المني والمزي وبه قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجوفي عن زايدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي فقال من المزي الوضوء ومن المني الغسل وفي الباب عن مقداد بن اسود وابي بن كعب رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه للمدي الوضوء من المني الغسل وهو قول عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق باب في المزي دلته اوس یوه خبره شته دغه ځای کې ګورې ترمذي کې داسې راغله چې حضرت علي صاحب ما د نبي علیه السلام نه د مزیو په متعلق کې پوښتنه وکړه ده ویل چې په مزیو کې وضو ده هلته بل ځای کې داسې راځي چې حضرت مقداد ته ده وویلې زه شرمېږم د نبي علیه السلام لور د ما سره ده د مزي د وجې نه پوښتنه نه شم کړی ولې دا خو نو دا معنی ده چې زه د تا د لور سره چې ساعت تېروم د ما د بدن نه مزي تېري وځي په دغه کې څه حکم ده وای د خسرګنۍ د وړاندې شهواني خبرې کول د خپلې ښځې نه چې کوم منافع سړی اخلي دا بېادبي ده ته پوښتنه وکړه یو روایت کې راځي چې حضرت اسود ته یې ویلې چې ته پوښتنه وکړه زه هر وخت کې غسل کوم تر چې اوس په دغه کې غسل شته که نشته هغو پوښتنه وکړه نبي علیه السلام ویله چې نه په هغو کې وضو ده غسل نشته دلته څنګه وایي چې حضرت علي صاحب وایي چې ما پوښتنه وکړه نو جواب په دوه طریقو ده یا دا ده چې یو ته یې ویلي و چې تاسې پوښتنه وکړئ یو وار یوه پوښتنه وکړه بیا بل پوښتنه وکړه خبره عامه شوه بیا حضرت علي صاحب پوښتنه وکړه خو که ته وایې چې علت خو دا ده چې د ما سره یې لور ده زه شرمېږم نو شرم خو اوس هم شته چې دغسې پوښتنه کوي وایي پوښتنه د ځان په باب کې ونه کړه چې د ما نه چې مزي خارجېږي مطلقا د مزي حکم لکه یو دوه چې پوښتنه وکړه دم دغسې وکړه او یا دا معنی ده حضرت علي صاحب پوښتنه نه ده کړې پوښتنه کړې ده هغه نورو دوه خو امر چا ورته کړی و او امیر ته نسبت پیل کېږي که نه پیږي نو ساعتو دا معنی نه چې بذات مې وکړه په واسطه د حضرت مقداد یا په واسطه د حضرت اسود مې پوښتنه وکړه د نبي علیه السلام باب في المزي يصيب الصوب وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد وابن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى من المزي شدة وعناء فكنت اكثر منه غسلا وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسالت عنه فقال انما يجيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ما يصيب صوب منه قال يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه وسار منه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرف مثل هذا الا من حديث محمد بن اسحاق في المدينه مثل هذا وقد اختلف اهل العلم في المدي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يزيل الا الغسل وهو قول الشافعي واسحاق وقال بعضهم يجزئ النسر وقال احمد ارجو ان يجزئه النسر بالماء باب في المني يصيب صوبا وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش ابراهيم عن همام بن الحارث قال زاف عائشه رضي الله عنها ضيف فامرت له بملحفه صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا ان يرسل اليها وبها اثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشه رضي الله عنها لما افسد علينا صوبنا انما كان يكفيه ان يفركه باصابعه وربما فركت من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل سفيان واحمد واسحاق قال في المني يصيب الثوب يزيل الفرك وان لم يغسله وهكذا روي عن منصور بن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عائشه رضي الله عنها مثل روايه الاعمشي وروى ابو معشر هذا الحديث عن ابراهيم عن اسود عن عائشه رضي الله عنها وحديث الاعمشي يصح وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه عن عبد بن ميمون بن محران عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها انها غسلت مني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث عائشه رضي الله عنها
وحديث عائشة رضي الله عنها أصلت مني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مخالف لحديث الفقيه وإن كان الفرق يجزي فقد يستحب للرجل أن لا يرى على سريه سوء على ثوبه يسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن المني منزلة المخاض فامتحانك ولو بثيرة دا اوس څوک یې چالته ام المؤمنین وي میلمه ورکره راغلی بیا د څادر ورلېږلی دا د شپې چې پکې ویده کېږي خو مخکې موږ وویل چې جامې مخکې کمې وې په د خپلو جامو کې به نه ویده کېده د شپې جامه بدلول شته دا اوس مستحب عمل ده چې جامه بدله کړي که احتلام و شی شوي و نو دغه جامه کې به بیا لمونځ نه وي دغه احتلام وشو دغه مني په دغه جامه څادره باندې ولګېده سهار چې اوس دا څادر ام المؤمنین ته ورلېږي خو شرمېږي نو دا څادر یې پرېمینځه دا چې خبره شوه نو ویل د موږ جامه یې ولې خرابه کړه ټول جامې رنګ لاړ زیړ رنګ یې و خو صرف هغه ځای به یې موښلی و ما د نبي علیه السلام د جامې نه فرق کړی او دلته بیا دا دومره بیا دا وي چې د غسرت منین من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تعرض نشته دغه خلک چې وایي چې منی پاک دي وی په پوښلو خو مې چې پاک کېږي خو مناسب دا ده چې اثر یې په جامه ونه لیدل شي چې پسې پرېمینځي مخایا بلغم دی د خولې نه په دسمال او ګړنګ په دسمال باندې پاکه خو هغه پاکېږي خو لیکن وروسته په دسمال کې اثر موجود وي که نه موجود او چې پرېمینځي هغه اثر هم ختم شي دغه دا مطلب ده نور وایي تعرض دې په مابین کې نشته خو موږ په مسلک باندې مني نجس دي اکتفا دغسې نه دي پرېښودل چې خو یا فرق راغلی ده او یا غسل راغلی